رسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ظل المؤمن يوم القيامة صدقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مند قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے د ایمان خاوندانو چې ما کم مال در کړی دی د دین اولګوي کم وخت کې ولګوي من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة مال اولګوي مخکې د دین چې یو ورځ براشي چې بیا به پکې نه اغستل او خرڅول کیږي او نه به پکې بیا دوستانه کار ورکي او نه به پکې بیا سفارش کار ورکي داسې یو ورځ را روانه ده چې بیا باغې کې اغستل خرڅول نه بیا به ګټې نه بیا به د حساب میدانی او نن د عمل میدان دی نن عمل وکړي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل نن ورځ عمل شته او حساب نشته او بیا ورځ را روانه ده چې حساب به یو عمل بني بیا به تش حساب کیږي او طول بشوري او عمل به بیا فائدہ نه کوي او نن د عمل میدان ده نن عملک اليوم عمل ولا حساب نن د عمل ورځ د ننی کوي ننی جمع کوي بیا یو ورځ را روانه ده چلته به بیا حساب کیږي او بیا به عمل نه داسې یو ورځ را روانه ده وي هغې ورځې له تیارې وکړه هغې ورځې له ځان له اخرت له څه توښه تیاره کړې او څه ځان سره ووسو هغې ورځې له که مال الله چاله مال ورکړی نو دام دې دپاره دی چې دې پې ځان له اخرت کې څه آباد کړي اخرت له پیزان له تیاری وکړي دا یوازې دنیا د پاره نه دی ته بیلډینګ جوړ کاو ته مارکیټ جوړ کا چې سبا نه مزما بچو ته به کرایه میلاویږي او بچی به مې په آرام ژوند تیری ټیک ته چې ته نه نو بچو ته به په آرام میلاویږي او بچی به په آرام ژوند تیری خو تعلم الته د آرام د پاره سپکار دي چې تم په آرام خو ژوند بیا تیر کې کنه ځان له اخرت تپاره سګټو کو اخرت له سولی اخرت له ستوخه تیار کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمای عائشہ مسکین بنرت کای خاچ مخل د مسکین راغه دا بنرت دا مسکین واپس کوم ولو بشق تمرتن اگر کد کجوری یو ټوکړه ولا ورکا
د کجوري یو ټوکړه راواله او دی مسکین لی ورکه خو مسکین رد کوم دا رد کوم ولو بشق تمرتن اگر که د کجوري یو ټوټه ولا ورکه څه حصه ولا ورکه نیمه کجوره ولا ورکه اوی بیبي عایشې د مساکینو سره مینه کوه ښه دنیا کې مینه کوئ د مساکینو سره د غریبانانو سره مینه کوه وې دا غریبانان ځان ته رانږدې کا غریبانانو سره محبت کوه او ځان ته دنیا کې غریب رانږدې کا فإن الله یقربک یوم القیامه چې نن تا ځان ته غریب رانږدې کو نو د قیامت په ورځ به الله تا ځان ته نږدې کړي فإن الله یقربک یوم القیامه الله به نږدې کې تا ځان ته په ورځ د قیامت نن ځان ته مسکین رانږدې کا فقیر را نږدې کا الله به د قیامت کې ځان ته نږدې کې چې نن د مسکین ځان ته را نږدې کا مسکین برټې نه مسکین ته به بد رد نه وایي بس ځان ته نږدې کوه قیامت کې به رب العالمین تا ځان ته نږدې کې چې کله ته مسکین ځان ته نږدې کا کتابونو لیکلي دي وی یو تاجر و تاجر د د لاندې ډیر شي واړه واړه تاجرانو دا په غټه سطح تاجر چی نو د د لاندې واړه واړه تاجران نو د دې خپل وړو وړو تاجرانو ته ویلیو لکه نن سبا چې غټ دکاندارانی دا غد لاندې واړه واړه نوکرانی هغه د اوګرایانو پسې ګرځي اوګرایانی راټولي نو دې تاجر خپل وړو د نوکرانو ته وی چې چا نکله پیسې علی د سودا اوګرایی کوي نه کده چا سره کره پیسې نی او سو کوټه پیسې درکې نو یې بخیر دی چې شمپوشه معاملہ وسره کوي کره پیسې کو نه نو کو کوټه پیسې درکې نو خیر دی ای به د خلق سره لګ گزاره کوي خیر کره به سره یې نه بد به خیر دی گزاره ور سره کوي کتابونو لیکلي دی وقت تاجر وفات شو یو سړی خوب کې ولي چې الله د سره سم معامله وکړل وې زه ډېر یریدلم رب العالمین ځان ته مخامخ کړم وې چې زه ډېر غیرتي ذات یم تا چې دنیا کې د خلکو نه کوټه پیسې پکاره اغستې نو زه ډېر غیرتي ذات یم زه به نن ستا هغه کوټه عمل پکاره والم خیر دی ستا په عمل کې کوټه والی دی زه به یې پکاره والم که نن مونږ د چا کوټه پکاره واغست نو شاید چې یو ورځ به داسې راشي چې مونږ به محتاج شو زمونږ دا کوټه به م څوک پکاره باندې والي مونږ به م یو ورځ حاجت راشي دا نن چې تا ته غریب راشي حاجتمن داسې به تم یو ورځ حاجتمن د چا مخې ته ورشي چې څوک دله مخې له راشي او تا ته وایي ما د الله په نوم معاف که بس ما د الله د رضا دپاره معاف که بس چې د الله د نوم واسطه درکې که نه بس دی معاف کوه وی چې دی معاف کم نو خلک به وایي چې دی کمزوری دی دا اوچت شو که نه زه معاشره کې بس پک شم که نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمیل وی په یو څو خبرو زه قسم خورم اوس د نبی علیہ السلام قسم ته ضرورت شته نبی علیہ السلام چې خبرو کې دا پوره ده قسم ته څه ضرورت نن سبا چې تاسو د یو عالم د خولې خبره واورئ نو قسم ته ضرورت نه مړه وي دا عالم دی او بیا چې د ټولې دنیا رښتینې په یوه خبره قسم خوري نو قسم ته ضرورت نه و خدا مونږ او تاسو دپاره چې ستاسو یقین راشي وی زه په دې خبره قسم خورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د چا سره ظلم وشي او دا کس راولګي او دا بل سړی معاف کی ظلم وسرم وشو هغه بس راشي بس ما معاف که بس چا سره ظلم وشي او دې دا کس معاف کی زه د الله په ذات قسم خورم چې د دې سړي عزت په نه کمیږي دا به سیوا کیږي او مونږ وایو چې کو د معاف کو نه د به عزت کم شي نبی علیہ السلام وایي زه قسم خورم چې په دې معافۍ به د دې سړي عزت کم نشي دا به سیوا کیږي او یو په بله خبره قسم خورم په کومه خبره قسم خورم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
وای زه په دې خبره قسم خورم چې په صدقه باندې مال نه کمیږي. بس زه قسم خورم په دې خبره چې څوک صدقه ورکوي په صدقه مال نه کمیږي. بس په دې زه قسم خورم چې په صدقه به مال کم نشي. امونږ خو وایو چې کومه صدقه ورکړه جو بس دا لږې دي نه که دا زه ورکم نه څه دا 4000 روپۍ دي نه که په 2000 ځان له تروړه والمه په 2000 غریب خو لاړې که نه ختمې نه شوې نه که نه. نبی علیه السلام فرمایي زه قسم خورم چې دا مال به نه کمیږي چې کوم سړی صدقه ورکړي په صدقه الله مال نه کموي. نو چې کس تله راغی وي ما د الله د رضا دپاره معاف که ما د الله په نوم معاف که بس دې سړي ته معافي کوه ښه. رب العالمین وایي چې تا دې زراغ تعالی او تا دې معاف نکو دې تا تخپل عاجزي وایي او تا تخپل پیمانتیا ظاهري نو وایي تا به زه بیا معاف نکم. ورې ښه تا به زه معاف نکم ښه. داسې یو ورځ به مونږ محتورن د الله مخې لم ورځو مونږ ته به هم د معافۍ ضرورت راځي. ډېر مختورن به یو ډېر ستومانه به یو د الله مخې ته به ودرېږو د معافۍ ضرورت به م راځي چې خپل هم د معافۍ امید شته نو پکار ده چې بل هم معاف کو د معافۍ صفت ځان کې پیدا کو معافۍ صفت ځان کې پیدا کو. نو ورځ را روانه ده د هغې نه مخکې تیارې ځان له وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ته علم دی چې د قیامت سخته ورځ را روانه ده او تاسو ته پته ده څومره سخته ورځ به احادیثو کې د هغې منظر بیان شوی دی. ټول خلک به سوري پسې ګرځي ونه به نه وي بوټې به نه وي لوړه به نه وي جوره به نه وي غر به نه وي د پټېدو ځای به نه وي داسې یو چټلي میدان به وي سیډونو ته به ملایک ولاړ او په منځ کې به خلق جمع شوي او حساب کتاب به شروع هر سړی به وي زما نمبر دی او زما پیشي ده او زه مخامخ کېږم. داسې سخته ورځ ده په دغې ورځ به هر سړي ته د سوري ضرورت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ظل المؤمن یوم القیامه په دنیا کې خور سړي ته سوری میلاویږي چرته د ونې د لاندې ودرېږي چرته د آبادي د لاندې ودرېږي او چرته د پکي د لاندې کینو. خو ظل المؤمن یوم القیامه سورې د مؤمن په ورځ د قیامت صدقته دا به هغه صدقې چې کومه د په دنیا کې ورکړې ده دا به د آخرت کې سورې دا صدقه به د سورې په میدان محشر کې دا به پتا باندې سورې کوي کومه صدقه چې د دنیا کې ورکړي. ذکر رب العالمین فرمای انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه. سودو کې د الله سره خو مخکې د هغې ورځې نه چې بیا به اغستل خرڅول نه وي. چاله الله مال ورکړی دا د الله د طرف نه په امتحان کې دی. بس امتحان کې دی کوشش وکړه د دې مال نه صدقه ورکړه غریب ته خیر ورسوه چرته یوه صدقه جاریه وکړه چرته یو فقیر دی هغه له د رزق انتظام وکړه هغه له د روټۍ انتظام وکړه. نن الله عمل قبلی نن دا عمل میدان دی نن کوه او انشاءالله میدان محشر کې به بیا حساب انشاءالله بیا به بدله الله درکړي بیا به الله بدله درکړي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی صدقه وکړي په یو غریب سړي باندې او بل سړی صدقه وکړي په غریب باندې خو هغه غریبي رشته دار دی نو یو سړی صدقه وکړله په غریب او بل صدقه وکړله په غریب خو هغه غریبي رشته دار دی د دواړو جهانو سردار فرمایي دله به د دې صدقې الله 2 اجر ورکړي. صدقه چې دی په غریب رشته دار وکړله الله به 2 اجر درکړي.
یو د صدقې اجر شو، بل د رشتې پالل پکې رالل چې په غریب رشتہ دار د صدقه وکړل نو د ورسره رشتہ وپالل، رشتہ داری وپالل شوله، په د باندې صدقه وشوله. په دې صدقه باندې الله 2 اجر ورکوي، 2 چې کله هغه په رشتہ دار باندې وشي. خو به هر صورت مال د الله د طرف نه امتحان دی. نبی کریم